د کهانۍ په شروعات کې موږ ته یو فیملي ښودل کېږي چې د هغوی یو بوډا پلار وي او د هغه نوم جون وي. هغه په خپل محنت باندې خپلو بچو دپاره یو کور هم جوړ کړی وي، خو لیکن د هغه بچي هغه ته ډېر زیات سپک ګوري او هغه ورته یو فالتو انسان ښکاري. حالانکې هغه د خپلو بچو دپاره شپه ورځ محنت کوي، خو لیکن د بچو په نظر کې د هغه هېڅ حیثیت نه دی، بلکې هغوی ته جون ته پلار ویلو کې هم شرم ورځي. د جون بچي دا وایي چې زموږ پلار زموږ دپاره په زندګۍ کې هېڅ هم نه دي کړي او د دې د وجې نن زموږ ضرورت نه پوره کېږي. د دې دومره محنت نه باوجود د جون بچو ته دا احساس نه کېږي چې زموږ پلار اوس بوډا شوی دی او دا عمر د هغه د کار نه دی، خو لیکن د جون نافرمان اولاد ته د دې خبرې احساس بیخي نه کېږي. هغوی کور کې تیار ته پراته وي او چې څه غلطي کېږي نو په خپل پلار جون باندې ورړی، خو لیکن د دومره ظلم باوجود جون د خپلو بچو دپاره ډېر زیات محنت کوي. یو ورځ د دې ټینشن د وجې جون ډېر زیات بیمار شي، نو هغه چیک اپ دپاره یو ډاکټر ته لاړ شي. ډاکټر جون ته ووایي چې ستا کینسر دی او ته په مشکل یو څو ورځې ژوندی. جون خپلو بچو ته کال وکړي او د خپل بیمارۍ باره کې ورته وایي، خو لیکن د هغه بچي د ده کال اوچت نه کړي او خپلو مزو کې لګیا وي. یو ورځ جون په خپله دروازه کې خبرناست وي چې په دې کې یو سپی راشي. جون دغه سپي سره ډېره زیاته مینه وکړي او دوی دواړه ملګري جوړ شي. کله چې جون ښځې ته د دې سپي باره کې پته ولګي نو هغه جون ته ووایي چې دا سپي د کور نه لرې کړه. جون د دغه سپي د شړلو ډېر زیات کوشش وکړي، لیکن هغه سپي د پسې بار بار راځي. د دې نه پس جون دا سپي د ځان نه شړلو دپاره د کور نه لرې یو پارک ته بوځي. په دې کې د جون نظر په یو هلک باندې پروز وي چې هغه هلته خفه ناست وي او د هغې هلک نوم مکس وي. په دې کې اچانک په اسمان کې ډېره زیاته تکه سپینه رڼا شي او هغه رڼا د دې طرف ته ډېره په تیزۍ سره را روانه وي. جون او مکس چې دغه رڼا نه ځان بچ کوي نو هغه رڼا دوی د پاسه راپورځي او هغې سره دوی دواړه بېهوشه شي. لږ ساعت بس جون هوښ کې راشي، هغه سپی د جون نه ځي نو جون هغه سپی ځان سره را روان کړي او کور ته یې راولي. جون چې کله خپل کور ته راورسي هغه ته هر څه ډېر زیات عجیبه ښکاري، ولې چې کوم کار به هغه ډېر زیات په مشکل سره کولو نو هغه کار اوس هغه ډېر زیات په اسانتیا سره کوي. جون ته خپل بدن هم ډېر زیات عجیبه ښکاري، نو هغه کمرې ته ننوځي او کپړې وباسي او خپل بدن ګوري. جون چې کله خپل لاس ته زور ورکړي نو اچانک د هغه یو نوک کولو شي چې په هغې کې د یوزبیانو ځای جوړ شوی وي. دې نه پس هغه مرۍ له زور ورکړي چې هغې سره د هغه ټول مخ او ټول بدن کولو شي. نو دې نه جون ته پتې ولګي چې د هغه د رڼا د راغورځېدو د وجې ماته دا طاقتونه میلاو شوي دي. بل طرف ته هغه مکس نومي هلک کوم چې هغه ټایم جون سره په پارک کې موجود و هغه ته عجیبه طاقتونه میلاو شوي وو. مکس خپل طاقتونه ډېر ژر وپېژني او هغه ډېر مهارت سره هر یو شیز په ګوتو باندې ګولي او هر یو الکترونیک شیز په خپل طاقت په ذریعه باندې کنټرول کولی شي. مکس هم د جون په شانتې په دنیا کې یو بېوسه انسان و. د مکس کار د بلې ښځې په چکر کې د مکس مور له طلاق ورکړي وي. مکس خپلې مور ته دنیا هر خوشحالي ورکول غواړي، خو لیکن هغه ډېر زیات غریب وي او د خپلې مور ارمانونه نشي پوره کوي، نو دې د وجې هغه په هر ټایم په ټینشن کې ګرځي. بل طرف ته موږ جون وینو چې هغه ته هم د خپلو طاقتونو پته لګېدلې وي. هغه په یو لار باندې روان وي چې یو زخمي کمتر وویني. جون هغه کمتر راواخلي او د هغه طاقتونو په ذریعې سره هغه کمتره بالکل ټیک ټاک شي. په دې کې جون د یو ماشوم د ژړا اواز واوري نو جون هغه ژړا پسې روان شي او هغه یو هسپتال ته وردننه شي چې هلته کې یو ښځه ژاړي او د هغې زوی مړ کېدو واله وي. جون د هغه په سر باندې لاس کېږدي او هغه بالکل ټیک ټاک شي. جون ډېر زیات خوشحاله شي او هغه دا قسم وکړي چې دا طاقتونه به زه د خلکو د مدد دپاره استعمالوم. بل طرف ته مکس دا طاقتونه د خلکو د پریشانۍ دپاره استعمالوي. هغه کالج ته لاړ شي او بلا وجه د خلکو سره جګړې کوي او هغه ته ځان د دې طاقتونو د وجې د دنیا باچا ښکاري. مکس دا قسم وکړي چې ما سره چا هم زیاتې کړې دي نو هغوی نه به زه بدل اخلم. د ټول نه پیل هغه خپل پلار کور ته لاړ شي او د هغه فیملي مړه کوي، خو لیکن د هغه په ماشومانو باندې زړه خفه شي د هغه ځای نه روان شي. مکس پلار باندې روان وي چې د یو فیملي د خندا اواز واوري نو هغه ډېر زیات غوسه شي او لاړ شي او هغه فیملي په هغه ځای باندې مړه کړي. د دې فیملي د مرګ خبر په ټیویانو په موبایلو باندې ډېر زر مشهور شي. نو دې نه د مکس ملګري فرینډز ته پته ولګي چې دا کار صرف او صرف مکس کولی شي. نو دې د وجې هغه مکس سره ملګرتیا پرېږدي او مکس یو ځل بیا یوازې شي. بل طرف ته جون د دې حرکتونو د وجې ډېر زیات پریشانه شوی وي او د دې پریشانۍ د وجې هغه په خپل آفس کې صحیح کار هم نشي کولی، خو بیا هم هغه د خپل نوکرۍ بچ کولو دپاره خپل بوس ته ډېر زیات منتونه کوي. دې نه پس جون خپلې کمرې ته راشي او د کمرې په یو ګوټ کې خفه کښېني چې په دې کې اچانک د ژړا اواز واوري. دا ژړا د مکس د ملګري د فرینډز وي چې هغه خپل ملګري پسې ژاړي ولې چې هغه په یو غلط لار باندې روان وي. دلته جون د دغې ژړا ځای د ځان نه سول غواړي چې څنګه دې باره کې سوچ وکړي نو اچانک د هغه بوټي پرې کولو شي هغه فوراً هلته ورسي. جون چې کله دغلته راورسي او هغه هلک سره خبرې وکړي نو هغه هلک درته ووایي چې صرف یو ته چې زما ملګری ودرولی شي، خو لیکن جون له جګړه چل نه ورځي نو دې د وجې فرینډز په دې کې د هغه مدد وکړي. دې نه پس جون تږي شي نو هغه سوډا واټر وڅښي چې په هغې سره په هغه باندې غوټې ولګي او هغه ټولې اوبه بهر راولي. نو دې نه جون ته پته ولګي چې سوډا واټر څښلو سره زما بدن خرابېدی شي. بل طرف ته مکس پس پولیسان ناشي ولې چې هغوی ته پته لګېدلې وي چې هغه فیملي مکس مړه کړې ده. څنګه هغه پولیسان مکس ګیرئ د مکس په هغوی باندې فایرینګ وکړي او د هغه ځای نه وتښتي. د مکس تصویران د کلي په هر یو ځای کې
ولګي ورچې هغه یو خطرناک کلر وي او د مکس د وجې د هغه مور د خلک ډیر زیات بدردي وي د دې د وجې د هغه مور خودکشي وکړي کله چې مکس د خبرې بار کې پته ولګي نو هغه ډیر زیات غوسه شي او چا چې د خلاف خبرې کړې وي نو هغه د هغه لوکیشن معلوم کړي او ټول مړ کړي د دې نه جون تم پته ولګي چې د هر څه شاته د مکس لاس دی نو دې د وجې جون خپل بچو ته ووایي چې د موبایل او ټیویانو نه لرې اوسېږئ لیکن د هغه بچي د هغه خبره ونه بل طرف ته مکس د دې خلکو د مرګ باره کې مختلفو طریقو کې سوچ کوي چې په دې کې د هغه ملګری هیرا راشي هیرا ته د مخکې نه دا پته وي چې د دومره مرګونو شاته د مکس لاس دی خو د دې دومره هر څه باوجود هم هغه بیا مکس سره مرګتیا وکړي ولې چې هغه ته دا یقین وي چې مکس په ورځ ټیک شي او واپس په هر څه بالکل نارمل شي دې سره مکس هم په جړا شي او هغه قسم کې چې نه پس پس څوک هم نه مړ کوم خو په دې کې اچانک دغه پولیس راشي او په دوی باندې اچانک فایرینګ شروع کی مکس سره سره دغه ملګری غم وي ورچې په مکس باندې ګولې اثر نه کوي نو هغه د خپل ملګری د پاسه سملی او د هغې د بچکونو ډیر زیات کوشش وکړي په اخر کې په هغې باندې یو ګولې ولګي او هغه مړ شي مکس دلته یو ځل بیا یوازې شي نو هغه ډیر زیات غوسه شي او ټول پولیسان مړه کړي او دې نه پس هغه قسم وکړي چې زه پوره دنیا ختموم دې نه پس په ملک کې چې څومره ټیویانه موبایل وي هغه هیک کړي او په هغې باندې راشي او خلک ختمول شروع کړي نو دې سره هلته غوبل جوړ شي او خلک یو خوا بل خوا منډې وهل شروع کړي او چې کوم خلک د دغه نه بچي وي هغوی ته دا هر څه بالکل ګپ ښکاري او په هغې کې د جون بچي هم شامل وي دې نه پس فرینډز د جون په ذریعه باندې هر څه هیک کړي او خلکو ته ووایي چې د ځان نه موبایل یې لرې کوي نو د هغې د وجې د خلکو د مرګ تعداد کم شي دې نه پس مکس د خپل ویبس په ذریعه باندې د ښار په ټولو بلډینګونو باندې میزایلو فایرینګ شروع کړي چې په دې کې اچانک د جون نشي او د مکس سره جګړه شروع کړي مکس د دې ځای نه والوځي او د یو هلیکاپټر پایلټ مړ کړي ولیکن جون هلته لاړ شي او د هغه هلیکاپټر پایلټ د مرګ نه بچ کړي دې نه پس جون د هغه ځای نه وتښتي ورچې هغه سره د مکس څومره طاقت نه وي او جون دلته هوښیارتوب وکړي او هغه مکس په خپلو خبرو کې راولي او هغه باندې هغه سوډا واټر اوبه وڅښي د مکس باډي ډېره زیاته مضبوطه وي نو هغه اوبه په مکس باندې एकदम اثر ونه کړي او هغه په جون باندې حمله وکړي جون اسمان طرف ته روان شي ولیکن اچانک هغه اوبه خپل اثر را پرېږدي او د هغې سره د مکس بدن کمزوري شي نو جون خپل رایفل راوباسي او په هغه باندې په پوره طاقت سره حمله وکړي دې نه پس هغه په منډه باندې د خپل لور خواته راشي او هغه ته الکترونکس کرنټ ورکړي او هغه په هوش کې راولي په دې کې اچانک مکس راشي او جون ډیر زیات وخی د ډیرو زیاتو والو سره د جون حالات ډیر زیات خراب شي د دې نه پس مکس د جون لور په مری کې نیسي او د بلډینګ نه ښکته غورځي جون هغه ته ډیر زیات امیدونه وکړي مکس دغه خبرو نه مني او دغه لور ښکته وغورځي جون چې دا وګوري هغه ډیر زیات غوسه شي او د غوسې د وجې دغه بدن کې عجیبه طاقت را پیدا شي او هغه فل سپیډ کې مکس باندې حمله وکړي او هغه مړ کړي دې نه پس فل سپیډ کې ښکته لاړ شي او خپل لور هم بچ کړي او د هغه د وجې باقي خلک ټول د مرګ نه بچ شي او په کور کې د هغه بیا عزت هم کوي امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو ډېره زیاته خوښ شوې وي که ویډیو مو خوښ شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ ملاویږو به په یو بل ښه ویډیو کې د الله په امان